نن باید دا توقع ونه کړو چې هغه هېوادونه دې په موږ باندې ګلان وشیندي خو د هغه باوجود موږ هغه د سیمې ټولو هېواد موږ په سیمه کې اوس یوازې یو هېواد پاته د هلته موږ سفارت نه لرو نور د سیمې په هغو هېوادو کې چې د پخوا نه افغانستان سفارتونه او کنسلګري لرلې هغه الحمدلله ټولې فعاله دي حتی په غربي هېوادو کې هم سفارتونه او کنسلګري بعضې فعاله کړي دي دا ډېر ښه پرمختګ ده دا ډېره ښه لاسته راوړنه ده د موږ خارجي سیاست دا خبره لږ ښه په ذهن کې کېنوئ د موږ خارجي سیاست متوازن سیاست ده متوازن سیاست په څه معنی په دې معنی چې په دنیا کې یو ملک له بل ملک سره په جنګ اخته ده یو له بل سره مخالف ده موږ د یوه د مخالفت لپاره د یوه د خوشحالۍ لپاره د بل سره مخالفت نه کوو د افغانستان سیاست اوس مستقل سیاست ده اوس متوازن سیاست ده د ټولو سره د اسلامي اصولو په رڼا کې اړیکې غواړو که څوک نه راسره غواړي هغه د هغو کار ده او په همدې شکل باندې به د خپل هېواد له هغو ناخوالو ساتو لکه تېر 50 کاله چې د مقابلو ډګر و د لویو قدرتونو د جنګ ډګر و د دې بعد به د اقتصاد او د ترانزیت او د سیاست او د مدنیت ټکر به همداسې د سیمې له هېوادو سره د نړۍ له هېوادو سره اقتصادي اړیکې ورځ په ورځ په مخ روانې دي چې یوه لاره بندېږي دوه لارې نورې پیدا کوو دا یو ډېر ښه سیاست ده